بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه او روایت کړه شوی دی د انس بن مالک نه قال دی فرمای لما كان يوم خيبر هر کله چې شل ورځ د خیبر د غزا د خیبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حکم کړو نبی صلی الله علیه وسلم ابا طلحه ابو طلحه فنادان اواز وکړو ان الله ورسوله چې بشک الله او رسول ينهيانكم هغه دواړه تاسو لره منکوي عن لحوم الحمر الاهليه دغخو د هغه خوروننا الاهليه چې کورنی دي صحرایی نه دي فانها رجس یقینا دا غوخي د حمر اهلیه او رجس پلیتیدا سره پلیتیدا مولانا مناسبت د حدیث د باب سره په دې ټکی کې دی چې فانها رجس او باب پس کیو ازاله النجاست کیو نو رجس پلیتی ته او نجاست هم څه ته وي دا مناسبت د حدیث شه د باب سره غزا د خیبر د ووم کال په اواخرو کې کړه شو د يهودو سره شو چې يهود شړل شو خیبر ته علاقه مسلمانانو ونیولې اتورځ مسلسل جنگونه وشو په اخره کې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زب سباله جنډا غ انسان لور کوم چې د الله او رسول ته محبوبي نو سحر کې هر یو سړی ویلې چې دا بچو کی نو چې سحر ش رسول الله علیه الصلاۃ والسلام علی رضی الله عنه را طلب کو چا ویل دا غسترګي خوګ دي نبی علیہ السلام خپل لارې راغه پسترګو کې واچولې او تر مرګ پورې بسترګي نه دي خوښ شوی نو اخیری غټه قلاوه د علی رضی الله عنه په لاسونو باندې فتح شو او دا هغه غزا و چې صفیه رضی الله عنها د خیبر د مشر لوروا حوی ابن اخطب اول یو مجاهد اغشت و د الله رسول نو ولیدلی نو یو بل صحابي راغه شیطانی وکړه ښه شیطانی ازمن پختو لفظ شیطانی و یا رسول الله دا د سردار لور د ستا سره مناسب دی وای ښا نوراوی وختلا چې د الله رسول وکتل فخر شو ناغه مجاهد ته چې زت ځان له بل وګوره پکې دا ما ته فرېده نو صحابه کرام فرمایل چې موږ نظر کو چې یرا کچرت رسول الله پرده واچول خو به موږ پویګو چې د دینه خزه جوړي او کبه پرده لکه پرده وانه چول هم د شیوخ باندې ځان سره سره کړل نو معلومی چې دا وینځره نو موږ چې سحر کې وکتل رسول الله پکې جاوه کې دنه نه کېنولې وا نو موږ پوه چې دا د مسلمانانو مور شولا ام المؤمنین شولا صفیه رضی الله عنها او به پلار کې ناشنا ولیمه وداغي الله رسول سره د شپې ملاقات کړو سحر کې ملګرو ته ویلي تاسو دسترخوان خور کې د سرمنې دسترخوان خور شو او مناهده وکړه شو مناهده لکه چې چا سره چې شی راوایره ته وي دسترخوان ته چې ټول لاجم شوې دا تاسو د مور ولیمه دا وسې خوري بیرته وایي په خبره او دی صفیه رضی الله عنها خوب لیدلو چې نور را پریوزي ما په غیږ کې د دې قضا د خبر نه مخ کې پلار په سپېړه والي وا يهودي خو په خبره پويدو وای ته غواړي چې د دې صحابيانو مشر سره نکاح وکړي دې خوب تعبیر دې نه ورکړي سپېړه والي او به ول الله رب العالمین نشته ورک محمد رسول نو په دغه غزا کې دا کار کړی شو چې په دغه وخت پورې د خورونو غوښه حلال وي نو وحی راغلی و کټوي باندې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه په وحی رااله نو د الله دی حدیث کې دا مسلم نه چې د الله په حکم څنګه خبر شي سمدستی به عمل کې تاخير باندې کې چې وځي کومه دا باندې شي چې دا خو به وخرو کنه پوه شئ چې خبر شي په واده کې ټنګ ټکور شوی دی ول ته ورسېدی
ته چې وسه سیم راغلی مړه بس وبې خو نه به مخه به سکوا مخره نو کټوي ټوله واړولې او علت په حدیث کې ذکر شو فإنها رجس دا پلیتی ده نو کوم احناف چې وایي چې خورونه زکه حرام شو چې به د سورلي اسباب کمیدل نو دا خبره کمزوري ده د څه کوونو خلق به وایي چې دا ایوي چې دا پټي چې راړي دا څوک راړي غواګان او غیان راړي نو غواګان مال لوي د اندوانو په شان ځکه به پټي چې شاړي نو موږ بل څه جواب کوو موږ چې نه هغه کمیږي او کوجاتيږي موږ به خرو نو دلته حمر الاهلیه چې د الله رسول حرام مغرزول نو علت پکې دا چې فإنها رجس دا پلیتی ده او کوم شی چې پلیت وي هغه څو خوري نو دغه پلیتی اثر پکې راځي نو په خورو کې خو خیرتوب ده کنه خرج څو خوري حق مکه پنجابیانو باندې اکثر ال تخرچیږي الله دې موسی څو ځلګیر شو موږ یو ځکه چې هغه خیر دي هر حیوان ضروري چې خوري نو داغه اثر پکې څه کیږي راځي بل قاعدت معلومه شو الاصل في النهي التحريم په حدیث کې الاصل في النهي موجب د نهي تحریم اصولین وای موجب د نهي سوي تحریم چې کله مطلق عن القرینه وي قرینه ور سره وي نو به څه کېږي به موجب د نهي تحریم نه وي درېمه فائدہ اذا ذكر اللحم يطلق على جميع اجزاء البدن چې کله غوخه ذکر کړی شي نو اطلاق په ټولو اجزاء د سکی د بدن کې چې غوخه ذکر کړی شي اطلاق په سکی په ټولو اجزاء د بدن کې نو دې کې به دانه چې لره حلال جګر حذک اللحم خلره نه دی او دا نه په ټولو اجزاء باندې اطلاق کی درېمه او کڅلورمه فعلا شعر الحمار وما يخرج من فمه وانفه طاهر جوټه د خر او هغه چې د خلینه راوځي او هغه چې د پوزینه راوځي دا څه ده پاکه ده هغه کدی ته څنګه پاکه وي ذکر رسول الله عليه السلام په خر باندې سورلی کړی ده وایي په خبره پس په خر باندې سورلی کې نو خامخا ستاده بدن ته داغي خوله ور رشي او بل د خر عادت دا هم نه شیخ حسین صاحب لیکلي دي چې کله په وبو کې رواني کنه نو څاڅکین کوي خبره پوه شوي او نبی علی السلام کړه دا حکم نه کړی چې تاسو دا وکړي او ورسته به یو حدیث کې راشي چې نبی صلی الله علیه وسلم دې په صحیح حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم په سورلې باندې سور اگر که خر نو بل سورلې و لیکن داغه دا لاړې دا صحابي په دې شاته ول راڅېدلې دینه دا مسله معلومیږي چې شعر الحمار طاهر وكذا عرقه خليهم پاکي دي د پاکي مطلب دا نه چې خوره خو د پاکي مطلب دا نه چې تابع المازکین وروړه او علت د دې په یو حدیث کې راغلی دی بعلت الطوافين علينا ځکه چې دا خرم په من اوړي را اوړي ډیر ګرځي خاص کر چې کم مدینی والا خلکو دهقانانو هغه بارونه په دې باندې وړل بل مسألة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم تسنية ضمير راجع الله ورسول ته الله ته ذکر راجع چې اصل کې محرم څوک دی محلل څوک دی خو رسول الله ور سره په دې مقام کې ذکر شریکی چې دا د هغه بیان کوي کنه دا د هغه څه کوي کني رسول الله د ځان نشي حلال ولا حرام ولا نشي مخکې مېري احلت لنا الدمان والميتتان انت احلت مجهوله وا ځکه نبی د خپل ځان نه یو شی حلال ولا حرام ولا متفق عليه د بخاری او مسلم روایت
عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى. عمرو بن خارجة فرمای الله دې راضي شي بیان کوم ته رسول الله علیه السلام بمنا په منا مقام کې حجۃ الوداع کې دا بیان کو لکه امیر د مسلمانانو و بیان کوي خمولانا د عرفه په ورځ بهم کوي او د منا په ورځ کې به هم کوي وهو على راحلته وحال لا چې هغه په خپل سورلې باندې او خور سره او شي ور سره او خور سره او د اوخ په دې شابه ولاړه مزکه مجمع غټه او چې زینونو دا आवाज خرسي ولعابها اولاد دهغه يسيل بدلي بين كتفيا فما بين دو اوغوزما کی اخرجه احمد والترمذي وصححه دا حدیث راوړل د امام احمد او ترمذی او صحیح کړی دی د امام ترمذی دلیل على طهارة السؤر ما يوكل لحمه حدیث دلیل په طهارت د هغه څه باندې د سؤر باندې چې داغه غوخه خورل کی سؤر د ما يوكل لحمه سره طاهر ځکه چې د غیر ماکول اللحم دا غوښنه معلوم شي چې طاهرون د ماکول اللحم په طریقه ولا سره سکی پاکي الت احناف یو خبره کړو موږ نه پاتې شو غداله او سؤر الحمار مشکوک او جوټه د خرچ دا مشکوک ده ولی ذکر وای چې په دې کې نسین هم متعارض دي او قیاسین هم متعارض دي نسخ په کې نشته ده ادا دلته دا شته چې د دې نه منع کړی شوی ده خو د دې نه مخکې حلال و د دې نه مخکې سو حلال و هغه دا نسخ نه مني ځکه وای تاریخ نه دی معلوم نو تاریخ خو خبر دی کنه غزا د خبر د اوم کال په اخره کې شو و خو ځکه چلو هغه ته داسخ کار شو متعارضن او قیاسن هم پکې متعارضن دي ځکه ک قیاس کو چې سؤر متولد من اللحم لانه لحم نجاست لري نو په کا دا د جوټلې شي پریتش خبره کوي وروړه او ک چرته قیاس کې په عرق باندې نو عرق رسول الله په شرلی کړي وکنه وا بالماز ویل دي چې دا بالماز دي نو ک قیاس په عرق کې خو طاهر دي نو لہذا یو قیاس وای چې طاهر او بل قیاس وای چې نجس نو قیاسین هم متعارض شو نو لہذا مشکوک شوا حکم یې څه دی هغه دا چې د شی وب پیدا شول چې خر تسکلی وي نور پاتې وي نو يتوضا ويتيمم وايا قدم کنز ولا وي او داس بم کوي تیمم بم وي چې کم یې مخکې وکړو خبره پوه او موږ د پاره مشکوک نه دی ځکه موږ د پاره خدا دې کنه پوه شئ په خبره وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بصرف يو به مسلب پریدو ځکه چې وخت پوره دی مل مراغله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام يغسل المية وینزل به نطفه لرا ثم يخرج به وت الى الصلاه مانزت في ذلك الثوب فامدغ جاموك وانا انظر ما بقتل الى اثر الغسل فيه اغه اثر د وینځلو ته پاږي کی ځکه نطفه چې رسم دستینو پاکي هغه غرټه سوي په دغه ویدانی خطي وی رټه پیوي هوېږي متفق علیه ولمسلم او د امام مسلم د پاره په دې حدیث کې د شی دی عائشه فرمایي لقد كنت یقینا هم افركه ما با فنکانو لري کوله دا نطفه من صوب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامع د نبی علیه السلام نه فرقن په لري کولو سره یو شی په یو شی پورې وچی په نوکي لري کی نو فیصلی فيه نبی علیه السلام په دې کې څه کو مونږ کو وفي لفظ له په بل لفظ د مسلم کې راغلي دي لقد كنت يقينا هم احكه يابسا بزفري من ثوبي دا وز دا فرقن معنا ده احكه ما با غرولا حق ستوي خارخ توي نو خارخ چې دې چې خارخ کوي ګرایي کنه داسي یا بسن په داسې حال کې چې دا نطفه وچوا په چا به میرا غرولا بزفري په نوک باندې من ثوبه د جامود
رسول الله علیه السلام نه باز جی نو دې کې غټ عظیم اختلاف دی نو چې دا نطفه د رجل یا د مرئی دا نجس ده او که طاهره ده دا اختلاف به سبا تقریبا صحیح ده خیر وبالله تعالی